وروسته له هغې چې یو شمېر هیوادوال د افغانانو د پاشلو پراخې ناکامه هڅې وکړې، یو ځل بیا غوښتنې دا دي چې افغانان د تل په څېر خپل یووالی نور هم ټینګ وساتي. د چارو شنونکي غوښتنه کوي چې افغانان د هر بهرني یرغلګر پر وړاندې خپل یووالی لا ټینګ کړي او هیڅ لوري ته د اجازه نه ورکوي چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. دوی وایي چې هیوادوال د پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو پر وړاندې بیداره شي چې په هیواد کې د دسیسه‌ایي پروژو هڅې کوي. دوی وایي چې پر افغان خاوره د پاکستاني رژیم ړندې بمبارۍ دا په ډاګه کوي چې هیوادونه د افغانانو یووالی نشي زغملی او ټینګار یې دا دی چې هیوادوال د خپل صفونه لا ټینګ کړي. در مت یک شرایطی که کشور عزیز و محبوب ما توسط یک همسایه متجاوز جنایتکار مورد تهاجم هوایی قرار میگیرند، وحدت ملی، یک جهتی، برادری، اخوت و همچنان همدلی و در جهت نابودی یا خونساسازی توطئه های کشور متجاوز همسایه باید یعنی همه با همه ملیت های ساکن در این وطن به سرپرستی امارت اسلامی در جهت خونساسازی علمی حرکت متحد شوند، یک جهت شوند، در یک صف واحد قرار بگیرند. کارپوهان وایي که افغانان خپل یووالی ټینګ کړي نو په هر اړخیزه توګه به په هیواد کې پرمختګونه رامنځته شي او دغه راز هر بهرني یرغلګر ته به غاښ ماتونکی ځواب هم ورکړل شي. دوی زیاتوي چې د پاکستاني رژیم پر وړاندې د هیوادوالو یووالي دا ثابته کړه چې افغانان د هر یرغلګر پر وړاندې یووالی لري او هیڅ لوري ته به اجازه ورنه کړل شي چې د افغانانو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. افغانان په اتحاد، اتفاق، یووالي، ورورګلوۍ سره کولی شي چې هر بهرنی دښمن مات کړي او د افغانستان ګټې خوندي کړي. د اسلامي امارت سره افغانان وښوده چې اوږه په اوږه ولاړ دي او د پاکستان یرغل هم وغنده او هم په عمل کې دې ته آماده و چې پاکستان په مقابل کې جګړې ته لومړۍ کرښې ته لاړ شي. نو یووالی کولی شي چې ټول دښمنان مات کړي او د اسلامي امارت سره د اسلامي امارت څخه موږ هیله هم دا ده چې په ټولو غټو مسایلو کې ملت ته مراجعه وکړي. د ملت نظر هم د ملت په ګټه دی، هم د اسلامي امارت په ګټه دی او هم د دې وطن په ګټه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو د یووالي په نتیجه کې افغانستان کې شاوخوا 3 نړیوال قدرتونو سخته ماتې وخوړه. په ټوله کې غوښتنې دا دي چې افغانان د هیڅ بهرني دښمن په شومو تبلیغاتو نه غولول کیږي.